بسم الله الرحمن الرحیم د مدیریت ځانګړتیاوې په تیره ویډیو کې مې دوه ځانګړتیاوې درته شرح کړلې. په دغه ویډیو کې به د خیر سره څلور نورې ځانګړتیاوې هم په خلص ډول درته شرح کړم. ما تاسې ته مخکې وویله خپله منیجمنټ چې دی یا مدیریت دا آرټس یا یو هنر دی. په یو اداره کې، په یو سازمان کې، په یو حکومت کې، په هر ځای کې د منیجر یا مدیر سره باید دا مهارت یې تر څو هغه خپل مشخص سوی هدف لاسته راوړي. درېمه ځانګړتیا د مدیریت څه شی ده؟ درېمه ځانګړتیا د مدیریت ګروپ اکټیویټي، یعنی دا مجموعي یا ګروپي کار دی، د یوه نفر یا د یوه شخص کار نه دی. څلورمه ځانګړتیا د مدیریت یا منیجمنټ څه شی ده؟ منیجمنټ از انټنجبل، یعنی مدیریت چې شی دی هغه لمس کېدونکی نه دی. انټنجبل دا معنا چې موږ په لاس باندې نسو لمس کولی، اما په سترګو یې لیدلی سو. په یو ارګان، یو سازمان یا یو اداره کې چې شي مس منیجمنټ یعنی غیر منظم والی هغه موږ لیدلی سو، نو هغه موږ څه کو؟ هغه باید موږ صحیح کو تر څو هغه ټاکلی هدف یا ګولز چې دي هغه موږ لاسته راوړو. پنځمه ځانګړتیا د منیجمنټ چې شي ده؟ منیجمنټ از ا ډاینامیک، یعنی څه معنا؟ منیجمنټ د تغییر په حالت کې دی، ثابت نه دی. که چیرې یو کمپنۍ یا یو غټ شرکت یا یو غټه فابریکه په مارکیټ کې، په بازار کې وویني چې اجناس نه خرڅېږي، دوی باید خپل منیجمنټ یا خپل مدیریت ته تغییر ورکړي چې څنګه وکولی سي د خپل تولیدات په بازار کې خرڅ کړي. نو د اجناسو د خرڅولو دپاره موږ وایو چې مدیریت ته باید تغییر ورکول سي. شپږمه ځانګړتیا د منیجمنټ څه شي ده؟ موږ وایو منیجمنټ از ا پرویسیو، یعنی دا څه معنا؟ منیجمنټ یو پراخه دی، یعنی دا یونیورسل اپلیکیشن دی یا یونیورسل فینومینن دی. معنا دا چې پراخه دی. د یونیورسل فینومینن څخه زموږ هدف دا دی چې په هر ځای کې سته، په ارګان کې سته، په اداره کې سته، په شفاخانه کې سته، په دولت کې سته، په حکومتونو کې سته، په نړیوال بازارونو کې سته، په مدرسه کې سته، په مکتب کې سته، په هر ځای کې منیجمنټ یا مدیریت سته. اوومه ځانګړتیا د مدیریت څه شی ده؟ مدیریت مولټي ډایمنشن دی، یعنی دا معنا چې مختلف جهتونه لري، مختلف اړخونه لري. یعنی منیجمنټ اف ورک دی، د کار مدیریت دی، منیجمنٹ اف پیپل د خلکو مدیریت دی، منیجمنٹ اف اپریشنز د اپریشن مدیریت دی. صحیح ده؟ یا د عملیاتي برخې په مدیریت کې د هغه څه شي دی؟ د هغه مدیریت دی. د خلکو مدیریت څه شي دی؟ پلانینګ، اورګنایزینګ، کنټرولینګ. پلان کول، منظم کول او کنټرولول. په مولټي ډایمنشن کې بیا منیجمنٹ اف پیپل د خلکو مدیریت هغه چې شي دی ډایرکټینګ ان سټافینګ، معنا چې شي راهنمایي ورکول او منابع بشري یا د خلکو د استخدام کړنې سرته رسول دي. لکه څنګه چې موږ وایو نه مولټي ډایمنشن دی مدیریت، نو درېیمه برخه بیا منیجمنٹ اف اپریشنز، معنا چې شي د عملیاتي برخو مدیریت چې په هغه کې بیا تولید، خرڅول، رانیول، دا ټول چې شي دي پکښې شامل دي. نو په دغه ویډیو کې ما تاسو ته د منیجمنټ یا د مدیریت هغه پاته 5 ځانګړتیاوې هم په خلاص ډول سره درته شرح کړلې. په آینده ویډیو کې به زه د منیجمنټ پر ابجکټیوز باندې بحث درته کوم. ډېره مننه.